په ژوند کې ډېر خلک د کاروبار د پیل کولو خوب ویني، خو د پیل کولو څخه وېرېږي. ځینې فکر کوي زما سره کافي پیسې نشته، نور وایي زه تجربه نه لرم، او ځینې حیران وي زه یوازې څه وکړم. خو تاریخ موږ ټولو ته درس راکوي، که تاسو سم علم، صبر او سم ګامونه ولرئ، نو حتی له صفر څخه هم لویه بریا جوړولی شئ. هغه کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي، د دې الهام بښونکې کیسې تر پایه پورې هغه ورسره واورئ. د کاروبار په نړۍ کې ښاغلی رابرټ یو ډېر دروند او محترم سړی و. هغه د خپل ژوند نږدې نیمایي برخه د لویو شرکتونو په چلولو کې تېره کړې وه او حیرانوونکې بریاوې یې ترلاسه کړې وې. خو کله چې عمر یې زیات شو، هغه خپل مهم مسؤلیتونه خپلو زامنو ته وسپار او د ښار څخه بهر یو ارام کلي ته لاړ. خو د کاروبار سره یې مینه هېڅکله ختمه نه شوه. هر سهار به هغه د کلي په کوڅو کې ګرځېده او لیدل به یې چې کوچني کاروباریان په بازار یا د سړک په غاړه کار کوي. هغه به خوشحالېده چې ډېر خلک د کرنې ترڅنګ واړه کاروبارونه هم پرمخ وړي. یوه ورځ سهار چې هغه د کلي له بازار څخه تېرېده، نو د ښاغلي ډیویډ په نوم یو کوچنی کاروباري سره مخ شو. ډیویډ په موسکا سره هغه ته یو ځای جوړ شوی خوراکي توکي وړاندې کړل. د طبیعي موادو څخه جوړ شوي وو. دا خوراک ډېر خوندور و. ښاغلي رابرټ د څو ټوټو له خوړلو وروسته ډېره ستاینه وکړه. خو کله چې یې ولیدل چې دا خوراک په ساده پلاستیکي کڅوړه کې پلورل کېږي، نو پوه شو چې دلته د پرمختګ فرصت شته. هغه وویل دا خوراک ډېر ښه ده، څو کاله کېږي چې ته یې پلورې؟ ډیویډ په خوشحالۍ ځواب ورکړ، نږدې 10 کاله کېږي، خو مشتریان مې ډېر زیات شوي نه دي. عموماً یوازې هغه خلک یې اخلي چې ما پېژني. ډیویډ خپله کیسه وکړه چې څنګه یې دا کاروبار د لږو پیسو څخه پیل کړی، څنګه یوازې په محلي بازار کې پلور کوي، او دا چې لوی بازار ته د رسېدو لاره نه پېژني. دا خبرې اورېدلو وروسته ښاغلي رابرټ پوه شو چې محصول ډېر ظرفیت لري، خو کوچني کاروباریان له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي. هغه فکر وکړ که زه د دوی پر ځای وای، له صفر څخه او پرته له لویو پیسو او ټیم څخه آیا بریالی کېدای شم؟ د خپلې تجربې په اساس هغه غوښتل دا ثابته کړي چې د سمې پوهې سره بریا ممکنه ده. په راتلونکو ورځو کې هغه د کلي په بازار کې ګرځېد تر څو د خلکو اړتیاوې او ستونزې درک کړي. هغه ولیدل چې ډېر کوچني کاروبارونه پر اوړو تکیه کوي، خو ډېری وخت اوړه په لوړه بیه اخلي. ښاغلی رابرټ فکر وکړ یو بریالی محصول باید ساده وي، خو باید یوه ستونزه حل کړي. د هغه په نظر غوره محصول یوازې د ښه کیفیت یا ارزانه قیمت په معنا نه دی، بلکې اوږدمهاله ارزښت هم ولري. هغه پوه شو چې که اوړه په مناسب قیمت برابر شي، نو دا د کلي لپاره تر ټولو ښه محصول کېدای شي. کله چې یې له کوچنیو کاروباریانو څخه وپوښتل، ډېرو یې وویل چې دوی ورته اړتیا لري. دا خبره د لوی فرصت نښه وه. که ځایي تولید شوي اوړه په مناسب قیمت او ښکلي بسته‌بندۍ سره وړاندې شي، نو دا یو بریالی محصول کېدای شي. که څه هم هغه پیسې درلودې، خو په کس سره یې د نږدې پانګې څخه پیل وکړ تر څو ځان ازمويي. هغه لږ مقدار محصول جوړ کړ او په محلي دوکانونو او ټولنیزو شبکو کې یې وپلوره. په پیل کې ډېرې رد شوې غوښتنې وې، خو دا هغه ته مهمه نه وه. هره رد شوې غوښتنه یو درس و. ولې خلکو وانخیست؟ آیا کیفیت سم نه و؟ آیا قیمت مناسب و؟ نه و. هغه خپل سیالان هم وڅېړل چې څه ښه کوي او چیرته کمزوري دي. د خپل تجربې له مخې د بازار تشې ژر پیدا کړې. تر ټولو مهم درس چې هغه زده کړ دا و، تل د مشتریانو خبرې واورئ. د څو میاشتو معلوماتو وروسته هغه وروستۍ طرحه جوړه کړه: ځایي اوړه، د ځانګړو مصالحو ترکیب، عصري بسته‌بندي او داسې برانډ چې د ځایي کلتور کیسې بیانوي. دا نوی محصول ډېر ژر مشهور شو، کیفیت یې ښه و او قیمت یې مناسب. هغه حتی یو ساده شراکت سیستم هم پیل کړ تر څو نور خلک هم د لږې پانګې سره د هغه محصول وپلوري. په پایله کې نه یوازې هغه بلکې د هغه شریکانو هم ګټه وکړه. دا نوی کاروبار د کوچنیو کاروباریانو لپاره یو لوی حل شو، او دا یې ثابته کړه چې حتی ساده محصولات هم بریالي کېدای شي که د سمې پوهې سره جوړ شي. د ښاغلي رابرټ له کیسې څخه موږ زده کړل چې د سمې پوهې او سخت کار سره هر څوک بریالی کېدای شي. که اړتیا وي دا کیسه بیا واورئ تر څو درسونه مو په ذهن کې پاتې شي. هغوی ټولو ته چې غواړي کاروبار پیل کړي یا خپل کاروبار لوی کړي، زموږ نیکې هیلې. که دا کیسه مو خوښه شوه، لایک مه هېروئ او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه چې واورېدله.